کله چې یو انسان په منځ کې ولاړي او د ده نه هیر شي چې ما 2 رکعاته وکړل که 3 رکعاته مې وکړل که 4 رکعاته مې وکړل، نو په داسې حالت کې به دا انسان څه کوي؟ آیا د ده دا رکعتونه به 2 رکعاته شمار کیږي که 3 رکعاته به شمار کیږي که 4 رکعاته به شمار کیږي چې کله د ده نه د رکعتونو تعداد بالکل هیر شي؟ زموږ عزتمندو په دې مسلې باندې ضرور ځان پوه کړئ، ځکه چې دا مسله انتهایی زیات اهمه ده او ډېرو زیاتو خلکو سره دا مسله راپېښېدی شي، ځکه چې نن سبا خو زموږ په منځونو کې سوچونه ډېر زیات وي. بس اکثر خلکو نه هیر وي چې ما 2 رکعاته وکړل که 3 رکعاته مې وکړل که 4 رکعاته مې وکړل، بس بیا د نوار پار خطا وي چې دې سره اوس څه وکړم. نو په دې مسلې باندې ځان پوه کړئ، بالکل اسانۍ سره زه تاسو په دې مسلې باندې پوهیږم چې دا ویډیو تاسو وګورئ که نه، دا ټینشن به تاسو ته انشاءالله هیڅ کله بیا نه راځي ښه. نو په دې مسلې کې زموږ عزتمندو انسان سره 3 حالتونه راپېښېدی شي ښه، 3 حالتونه دي. اول نمبر حالت دا چې انسان سره بالکل په اول ځل باندې دا حالت راشي، یعنی د رکعتونو تعداد ته نه هیر شي که نه، دا د مخکې چېرته نه وي داسې شوي، بالکل په اول ځل ورسره داسې وشي، نو دا انسان به بیا بس دا مونځ ختم کړي، مونځ به مات کړي، دا مونځ به بیا د سره شروع کوي ښه که نه، چې بالکل په اول ځل ورسره دا حالت وشي چې دنه د رکعتونو تعداد هیر شي، بس دا مونځ به مات کړي او مونځ به بیا د سره شروع کړي، مونځ به دوباره وکړي. صحیح شوه؟ دا اول نمبر صورت شو. دویم او دریم نمبر صورت د هغه خلکو چې به زموږ په شانتي وي، اکثر تېنه په مونځ کې د رکعتونو تعداد هیر وي، چې 2 رکعاته مې وکړل که 3 رکعاته مې وکړل که 4 رکعاته مې وکړل، بس مکمل تېنه هیر وي، نو چې اکثر ورسره په مونځ کې دا حالت راپېښېږي که نه، دی به بیا مونځ نه ماتوي، دی به مونځ برقرار ساتي. صحیح شوه؟ خو دی به ورسره بیا څه کوي چې کله دی سره دا حالت راپېښ شي، مونځ کې د رکعتونو تعداد هیر شي، دی به بیا څه کوي؟ نو په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ ښه. نو په داسې حالت کې به دی تحرک کوي، غالب ګمان به کوي په رکعتونو باندې، په 2 یا 3 او 4 رکعتونو باندې به غالب ګمان کوي. صحیح شوه؟ نو په دې کې بیا تحرک غالب ګمان کې بیا 2 صورتونه دي. اول نمبر دا که نه چې غالب ګمان د دی په 100 رکعتونو باندې رالو، په 2 رکعاته او په 3 رکعاتو کې شک دی چې ما 2 کړي دي او که 3 رکعاته مې کړي دي، په دې به بس غالب ګمان وکړي که نه، چې غالب ګمان په کم باندې رالو، بس اخ رکعتونه به د شمار کېږي چې بس همدغه رکعتونه دي. غالب ګمان که د په 3 باندې رالو که نه او حقیقت کې د 2 رکعاته کړي که نه، بیا به هم دا 3 رکعاته شمار کېږي ښه، چې غالب ګمان په کم باندې راشي. صحیح شوه؟ نو دا به بس 3 رکعاته شمار کېږي، 3 رکعاتو پسې به دې اقتدا وکړي، بس 3 رکعاته او بیا چې ورپسې 4 رکعاته پوره کړي، بس اخره کې بهتره ده چې سجده سهو هم وکړي. ټیک شو؟ بس مونځ به برابر شي. صحیح شوه؟ اوس که چېرې د یو انسان داسې دی چې دنه رکعتونو تعداد هو هیر دی، خو غالب ګمان کوي، غالب ګمان هم نه راځي، دواړو سایډو ته بیلنس برابر دی، 2 رکعات او په 3 رکعاتو کې شک دی چې 2 مې کړي دي او که 3 رکعات مې کړي دي، شک دی، خو چې دی غالب ګمان راولي په 2 رکعاتو مې غالب ګمان وایي راشي او که په 3، نو غالب ګمان هم نه راځي، دواړو سایډو ته بیلنس برابر دی، په دواړو باندې یو شان دی ګمان دی، په 2 رکعاتو چې څونه ګمان دی هغه ګمان په 3 باندې هم دی، دا انسان به بیا څه کوي؟ نو بیا په داسې حالت کې چې کم رکعتونه یې که نه کم، هغې پسې به اقتدا کوي. بالفرض په 2 او 3 رکعاتو کې د شک دی چې ما 2 کړي دي او که 3 رکعاته مې کړي دي، او غالب ګمان یې دواړو برابر دی، دا به 2 رکعاته شمار کېږي ښه. او که په 3 او 4 رکعاتو باندې شک دی چې 3 مې کړي او که 4 رکعاته مې کړي دي او بیلنس برابر دی په دواړو باندې غالب ګمان کوي، نو بیا به دا 3 رکعاته شمار کېږي. صحیح شوه؟ او که په 2 او 1 رکعات باندې شک دی چې 1 مې کړی او که 2 رکعاته او ګمان چې په غالب کوي، تحرک کوي، غالب ګمان کوي، دواړه برابر دي، نو دا به 1 رکعات شمار کېږي، یعنی کم پسې به دې اقتدا کوي، خو آخر کې بس سجده سهو هم کوي. صحیح شوه؟ سجده سهو طریقه دا ده چې بس اخري التحیات باندې ناست دي، سبق په تر عبده و رسوله پورې وایي، ښي سر ته به سلام وګرځئ او بس بیا به 2 سجدې وکړي، التحیات په بیا د سره شروع کی او تر اخره پورې به سبق ورسي او دوه سره به سلام وګرځي بیا، بس دا د سجده سهو طریقه هم وا. او دغه مسله مې پکې ته بیان کړ چې کله انسان د رکعاتونو تعداد هیر شي چې 2 رکعات مې کړي ک 3 رکعات ک 4 رکعات، نو سبق کې مکمل تفصیل تاسو ته بیان کوم. ک بیا مې تاسو ته خبره یو ځای کې پیښ وي نه کمنټ کولای شئ، زه به ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم، تاسو به فکر په دې مسلې باندې تاسو په خپل ځان پوي کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم په دې مسلې باندې ځان پوي کوي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخ شاله باد ساته، دعاګانې کوي، دعاګانې وکاو. الله پامان.